دې واکدارانو خو خرڅ کړي په ډالرو خلک، دوی د پښتون په سر همیش دکانداري کړې ده. چې خان بچي راته د لوږې نه مري، ما له پیسې راکړه د میاشت په نیټه. خانجي بس ختمه کړه په دې خبره، زه خو پیسو پسې پیسې اخلمه، ما له به لسو پسې لس راکوې. په دې بېوسۍ یو تصویر دی هغه جوړوم چې هغه پښتو کې خلک داسې وایي چې قرضدار یې چا وژلی نه دی، د قرضداري قبر چا لیدلی. خدا دروغ دی زه یې نه منمه، دلته خو مرګ کېږي په قرض باندې. څوک بې وسۍ ته د چا چرته ګوري، څوک مجبورۍ ته د چا چرته ګوري. دې غریبۍ مې کلمې وشاربلې، دې بې وسۍ راته پیغور جوړ کړی. زما د قرض کیسه دا رنګې ده، ما به ډوډۍ دپاره قرض کوو چې به واړه په کور کې وږې ناست یو، چې مزدوري نه وه ډوډۍ به نه وه، نو ما به خامخا قرضونه کول، په خواره خوله به مې سوالونه کول، ځکه مې قرض د پاسه قرض کړی دی. بس یوه ورځ چې سړی کور ته راغلم، واړه بچي مې راته داسې وایي، بس یوه ورځ چې سړی کور ته راغلم، واړه بچي مې راته داسې وایي، مونږ د سهاره ناشته کړې نه ده، مونږ د غرمې ډوډۍ خوړلې نه ده، تا خو ویل درله هر څه راوړمه، بازار ته ځم درله وړه راوړمه، مونږ دې په تمه لا تر اوسه ناست یو، مونږ په خدای چې ډېر مایوسه ناست یو. د دې نه وروستو بې جوابه شومه، ایسته د هغه ځای نه بېرته لاړم، بیا د ډوډۍ په تکلو وتمه. ښه د ټول ښار کوڅو کې وګرځېدم چې مې حلال رزق په لاس رانغې. ما ته متوجه شي جي چې مې حلال رزق په لاس رانغې. بیا د یو داسې سړي در ته لاړم چې ابه پیسو پسې پیسې غستې، ابه روپو پسې روپۍ ګټلې، خو دا سودخور زه مجبوره ومه، ورته په خپو کې لاندې کېناستمه، ورته مې زر زر په تلواره ووې چې خان بچي راته د لوږې نه مري، ما له پیسې راکړه د میاشت په نیټه. خانجي بس ختمه کړه په دې خبره، زه خو پیسو پسې پیسې اخلمه، ما له به لسو پسې لس راکوې. بس په یو دوه کې حیران پاتې شوم. دې خوا رایاد د دکاندار قرض شو، بل خوا بچي د مخې نه لر کېدل. ما وې مجبور یم، بس هم داسې ښه ده، پیسې مې واغستې، سودخور شوم زه. ما د قرآن نه بغاوت کړی دی، ما د نبي حکم منلی نه دی، دا خو د خدای پیغمبر نه دی ویلي چې به سودخور کوي د خدای سره جنګ ورسره نه کېږي په څنګ مونځونه. بس ما هیون دغه خطا کړې ده، په ما غربت دا ناروا کړې ده، ما د ګناه نه لوی ګناه کړې ده. الهي په ما غربت دا ناروا کړې ده، ما د ګناه نه لوی ګناه کړې ده. الهي اپه راته وکړې، د ګناه سر مې په اسمانو لګېدو نه، د ګناه سر مې په اسمانو لګېدو نه. هغې نه مخکې دغه یو ټپهیي زه رایادېږي چې په نه خبره تقسیمېږي، ابه یې راوړی جدا کېږي، زړګی مې چوي نه پاتې کېږي، او اوبه په ډانګ کله بیلېږي. کمک لروره بیلوي سله ورونه، کمک لروره بیلوي سله ورونه. هسې ابس مو د یو چا سره خواري کړې ده، او موږ د بې ننګو سره ټول عمر یاري کړې ده. او هغه خلک چې بې نسله او که مسلو ټول، موږ د هغو په سر د مینې جواري کړې ده. او هغه خلک چې بې نسله او که مسلو ټول، موږ د هغو په سر د مینې جواري کړې ده. او مونږ به په سر ګرځول، خدای ګو دلتو خلک د ټکې نو خو بس مونږ ورته زاري کړې ده. او درمان صاحب خلکو خالي کور له بلا بلا سړي ساتلي، مونږ په خپل کور کې د خپل سر څوکیداري کړې ده. خلکو خالي کور له بلا بلا سړي ساتلي، مونږ په خپل کور کې د خپل سر څوکیداري کړې ده. چې زمونږ په سر او مال باندې سرپه نه کوله، مونږ د هغو سره همیش وفاداري کړې ده. مننه چې زمونږ په سر او مال باندې سرپه نه کوله، مونږ د هغو سره همیش وفاداري کړې ده. او دې واکدارانو خو خرڅ کړي په ډالرو خلک، دې واکدارانو خو خرڅ کړي په ډالرو خلک، دوی د پښتون په سر همیش دکانداري کړې ده. دې واکدارانو خو خرڅ کړي په ډالرو خلک، دوی د پښتون په سر همیش دکانداري کړې ده. بازار د مصرو بولی ولګېدلې په چا، ما د یوسف غونته د چا خریداري کړې ده. او دا به ضرور کېده، هایون به جړېدم ضروري، ما د یو چا د زړګي هم دلزاري کړې ده.